دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک سلسلہ شروع ہوا. ہجرت نہ پس پا سلورم ہجرے دا سفر پا میاش کے یو ډیرا عظیم واقع پہ خشوی دا چے دا صحابو سر یو ډیر لوی ظلم شوی دی. او واقع دا سی وچے مکی تا نزدی ولاقه دا غطفانیانو قبائلی خلق پکی اوسیدل. داغی و مشر سڑے ابو برا مدینه شریفه تراغه و نبی علیہ السلام لیسا تحفه تحائف او ڈالے روڑے. حضور پاک داغه چه حالات و توقتن و آغا تحفه قبول نکڑا او دعوت ورکد اسلام چه تا مسلمان شا ایمان روڑا بیا بدی مونگ دا تحفه قبولکو. اغوت پا جواب کیوئے ابو برا چه دخو ایمان نروڑم خو یو مشوره دل در کوما و غدا چه کتا مالس صحابه را کل خپل مرگری که دی خپل قوم تبوزم او زما قوم تاغوید اسلام دعوت ورکی نو ممکن دا چه زما طول قوم خود مسلمانان کی او کزو اس اسلام قبول کم او بیا لال شمن او بیا با زما قوم وی که دا تا مسلات کردی دی او مسلمانان سر سمجھوتا دی کردی دا بیا با زما خبر او نمانی او کتا سا کسان را کلل او اغا کسانو الت دعوت ورک تبلیغ دی اسلامی او که الت بز بیا مسلمان شم آواز باوکم چه خلقا رازه دا خلق رشتونی دی او دا پیغمبرم رشتونی دی زم ایمان روڑم او تاسم ایمان روڑے نو اغا با بیا دیر فیده بای زما طول قوم با مسلمانان شی. نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل چه زما استا پا قوم یقین نشتا اسینا چه زم مرگری درکم او ما سر چرتستا قوم سازشو کی او دا مرگری رالم لنے کی دور تبی چه دا قوم مشر زمار وارده بل سوک نده او زی زمواره پیس فکر چه نکه دا دا خپل قوم دا دی قوم خپل نم بنو عامرو او غطفان دیر الوی علاقه دا او دی که دیر غٹ غٹ بدماشان باو سیدل زی پا دی والو والا کلیو او وڑی وڑی قبیلے وے او دیر سخت خلقو پلارا چه با قافلیت دی شکی بے کولے قافلے بے لٹ کولے اجرتی قاتلانو خلقو چه بکلم پا کریشو جنگ لبوتل دا دین بے بوتل نو چه کم غٹ کلی پکیو بنو سلیم و رعل و زقوان دا دغل تکی والا والا غٹ غٹ کلیو وڑی وڑی قبیلے و غٹ غٹ کلیو نو دا دی دا دی قوم مشر دا دروارو عامر ابن طفیل دی ورتوی چې زمار وارد کلی مشر دی او زیزی مواره مس فکر چېو نکې نو حضور پاک ولا او یا کسان قاریان ورکړل داسې مبارک خلق ور سره کړل چې دا وینا مبارک نور څوک نو ولی په دغه وخت کې یو خدای قرآن شریف حافظان او قاریان دویم دو چې د صفې د پیغمبر علیه السلام د صفې د مدرسې طالبانو دا حضور پاک دا بے قرآن زدکو او احادیث مبارکه بے زدکول او دریم دو چه دروازه بے روجینه ولی دا شپه بے منزو نکول او سلورم ڈیوٹی داوا چه دروازه سره دا روجی بطلل صحرات او زنگل تا نو خشاکون بے رغنلو نو مازیگر ما خام بے اغا پا مدینہ کے خرس کرل نو چه کم پیسی بے اوگٹلے نو پاغی بے دا حضور پاک دا صفی طالبانو لا دا ڈوڑے موڑے بندو بس کاؤ چه چا با کار قصب نشو کولے
اغا غریبانان طالبان د حضور پاک صحابه اغیله به ډوډۍ او د ترکارې مرکارې انتظام کو نو ګو او بیا به د شپې سلک خوب کو ټول شپه به لګي او قران به زده کو او د پیغمبر علی السلام حدیث به یادول او منځونه به کو داسې مبارک خلک غریبانان جزانان د چا خور وو دغه مدینه کې او څوک د بار نه مهاجر راغلیو او په دا صفه کې دیرو نو ډیر پاک خلک واسم صحابه پاک خلک دي خدا پکې ډیر ناشنا قاریان دیندار او صالحان او یا کسان وسره حضور پاک اولېګل دی ابو برا سره وی ذالک ګورې زموار به ته وی بیغم او صاحب چې دوی سنگراشي او زما قوم ته دعوت ورکي نو زه به هغه وخت سره د اسلام چغوم زما قوم بم خدای مسلمانان کی نو نبی علیہ السلام خو په دې باندې حرسو چې خدای پاک دا کافر مسلمانان کی دی چې سنگلال دا او یا کسان نو دوی یو ځای کې یو غونډه شاته دیره شو یو صحابي حضرت حرام ابن ملحان رضی الله عنه اغله پیغمبر علیہ السلام یو ختم ورکړیو وی د قوم چې کوم مشر دی درواره عامر بن طفیل اغله بنما دا ختم ورکي که خدای دا مشر مسلمان کټول کار بسم شي دی یو څو کسان لاړل د نور مسلمانانو ته تاسو دلته کېنه او د حضور پاک دا خط وړم د قوم دی مشر لا که خدای غ مسلمان کو نو تاسو بیا راځي او که چرته غ مسلمان نشو او زه چې ته ملکلم نو تاسو به بچ شئ کنه ویل راخد دا کوم استاد چې او پس راغلی ابو بردا وسره شو لاړ ورواره دا یو څو خلک راغلی د مدینې نه او د دوی چې کوم مشر دی محمد صلی الله علیه وسلم دا یو خط راوړی دی ستا په نوم دا خط وګوره خط یو کټ خط کې وته حضور پاک لیکلیو چې ته مسلمان شه د اسلام او د ایمان دعوت درکوم الله به کامیابی درکړي او د دې بوتان او د دې سيزونو عبادت پرې لري یو الله عبادت وکړي هغه چې خط وکړ بس بلوشو او یو سړی ته اشاره ورکړه وی واده سړی پتوره پنيزا بلکې د مخ کې نه وته سړی تیار کینول هغه ته پتا وا سازشو بس هغه کافر نيزو چتکړه دا حرام رضی الله عنه غلګیا د سره خبره اترې کوي هغه نيزو چتکړه دا صحابي پیو او چې د شان په نيزو دومره سخت وو چې د نيزي هغه اوس په نتیجې سینې ته بار راوته وینه ته وبېدا د صحابي او چلو کو دا غوینه چې ته بیګي غلاس کې دا سره واغشت او په مخې ونستا او وینه راواغشت او په مخې ونستا او فست ورب الكعبه زما د پرب د کعبه قسمی چې د کامیاب شو د کامیاب شو ولی ځکه مسلمان چې مرشي او په جهاد کې مرشو شهید وته وای بیا د کافر مقابله کې مرشو شهید وته وای او د شهید خدای په دې ډېر لوی مقام دی صحابه خو بغختله خدای نه شهادت غریب وي دومره په لری لار چې جنت ته ځو نو په لار نه بلار شو کنه منځ بکاو روجه بکاو او سیبا د نارو نه بزان ساتو دا خو ډېر اوږد مزل دی راشه په لندو کې به ورشو او مقابله چا سره د مارونو مقابله د الله او د رسول ډېر دشمنانو سره دغه خلکو چې د حضور پاک سخت دشمنانو او د الله د دین دشمنانو بت پرستو بوتانو ته سجده کول مشرکان وینه په دې مخ باندې وشیندل او چغه کړ فست ورب الكعبه زما دې پرب د کعبه کې د کامیاب شو کافر حیران دی چې سړی مري دا خو ناکامی ده او دی وې زه کامیاب شم دې کې څه چلشتا بس اگر واره وته چې اگر ترار واره ته وې چې دا خو دې زیاتی وکړه دا خو دې ظلم وکړه هغه وینا ظلم نه لري کړي قوم ته ورا پاسه او چې د سره نور کوم مسلمانان دي چې هغه ملکو قوم وته وې دې ترې وته چې نه بالکل بدما یو قسم نه پاسه دا غي وجه دا چې ما دا د دوی د مشر سره په مدینه کې عهد کړی دی وعده مې کړی دا زه ضامن
ذمہواری اغشتلا نو زما امن ته نقصان نه رسوي دارواری وی خچ دا قوم را سره نه پرې ته ګوره چې زسقم زر لال په اسور شو غیر چا پیره قبایل راغون کړ او هغه او یو کسو مسلمانانو په سلاړه سکم او یا کسانو او هغه ټول شهیدان یو یې پکې پرې نه خو صرف یو دو کسه پکې غریبانان بچ پاتې شو هغه دغه وخت کې سارو لګیا لته غیا راولله هغه چې ولیدل مرګرو ته ویل ک سلانجه په خدا وی څنګه وی دا قارغان او دا مارغان تاویږي را تاویږي دې قارغان او مارغانو نه معلومیږي چې د موږ مرګرو سره صدوکا او زیاتې شوی دی الکب شکیان شو چرال دا سکم دو درې کم او یا کسان صحابه کرام ټول په میدان کې شهیدان پراته وینو کې لت پت پراته خدای پاک دا ظلم شو بس هغه یو وی چې زخم ورزم په پرې دمانه بس دا شهیدان شو زرم پکې شهید شم که یو مې پکې ملکو که دو کافران مې ملکل څه خو به کم کنه بهر کیف هغه کې هغه یوم غریب شهید شو هغه یو پکې جمدې پاتې شو اداسي جمدې پاتې شو چې هغه دغه د قوم مشر وی چې ما یو منخ تکړه و چې عمره یې آزادوم نو الکو درې کده سر خو عزت مې پکې آزاد کړي او یو کس پکې غریب بل چتا بچ پاتې شو زخمیانو کې هغه په ګومان دا کړو چې دا مړ دی حالانکه هغه بیا وروسته په هوش کې راغی جمدې پاتې شو دا او یا کسان چې کم فقرا مسلمانانو جامع به نه وي احادیث کې راځي د غریبانو به جامع نه وي لنګ به او کمیس پهنو او کله کمیس بده به صادر توکړو نو هغه ته هم غټ غټ ټوټه لګېدلې او دغه د حضور پاک د جمعه طالبانو قران دکوا حدیث دکوا او دروازه روزي او د شپې د الله عبادت او تلاوتونه کوا او دغه د ځنګل نه خشاک به راوړو پاغه د مرګرو خدمت کوا یو کس پکېو عامر ابن فهيره رضی الله عنه دام په شهداو کې دا چې کوم د قوم مشر دی عامر ابن طفیل دا چا چې سازش وکاو دا صحابه شهیدان کړل هغه چا نه تاسو کو الکه ودا لاش د چا دی هغه وته ودا د عامر ابن فهيره دی وی ولی وی چې دې ما کله ملک وی ما په خپل سترګو دی اولید چې د لاشو چت شو اسمان ته ورسه ما ولید چې اسمان ته لاشو رسید او بیا د اسمان نه واپس د لاش راغی دلته پریوت دا ما په خپل سترګو لید دا څوک دی وی دا عامر ابن فهيره دی عامر ابن فهيره د حضرت ابوبکر صدیق غلامو او دا کسو چې د پیغمبر علیه السلام او حضرت ابوبکر کله مدینه ته هجرت کو د خدمت کړې په لار د سلور کسو چې کوم قافله وا یو نبی علیہ السلام یو حضرت ابوبکر او یو لار خودون کې عبد الله ابن عنیقط یو وسره عامر ابن فهيره پټول لار د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق خدمت کړي ناغه دقه سلا ولا خدای پاک ورکړه بلکې جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې یو روایت نقل کړی دی ادا چې د لاش بیا خدای پاک اوچت کړ او اسمان ته وخیجب د لاش سیوطی صاحب لیکلی دی او د نورو چې څومره صحابه کرامو دا غیلا شونه پاتیو پزمکا د لاش چته چا پسترګو نه لتی غلاشه څه شو اس پته نه لګی د لاش او کافر په خپل تصدیق کوي چې هغه مشر د کافرانو چې میلا شول چې اسمان ته بلکې په بخاری کې عجیبه روایت ده هغه کې دا راځي چې لاش ما ولید چې د اسمان نه موچت شو اسمان د لاش لاندې پاتې شو لاش اوچت لاړ دغه کافر په خپل تصدیق کوي د قوم نه مشر حضور پاک ته چې پته ولګېدله نو سلوي خروزه د سار په مانځ کې دی پسې خیره وکړي دعای قنوت دا سه خیره و پسې وکړه خدایا ودا خلق هلاک کې خدایا عصیه قبیله دا ستا او زما خلاف ورزی او کړه حکم خدای ته هلاک کې خدای فلان کې قوم هلاک کې فلان کې قوم هلاک کې دومره حضور پاک چته دردمن نو لکه پدې چې دردمن شو مسکینان فقیران او په دوکه شهیدان شو بیر معونه د علاقه کې او پیری دا غي په غاړه باندې دا
غریبانان شهیدان شو نو دیتا غزوه بیر معونه وای او سریة القرام ورتوي ذکر دا غریبانان قاریان او حافظانو نو سلویخ و دی حضور پاک د سار په مانځ کې د دویم رکعت په اخر کې د رکوع نه پس با قنوت نازله و خیره به مانځ کې کول او صحابه او ورسره امین دی چې کله خدای ته مخامخ شو ګور د شهید عجیب مقام قرآن شریف کې الله وایي چې کوم سړی د الله پلار کې شهید شو دی ته بمړه نه وایي بل احیاء دا جمدی دی ولیکن لا تشعرون تاسو پہ نہ پوئے گئے تاسو تا پتہ نہ لگی چې الله تا کله ور مخامخ شو نو رب او دی کی یو بل کسو دا غنمو عامر دا عامر ابن فهیرا دی چې کله شهید کو دا چې ما د تو چې اسمان ته لاش پورته شو دی چې کله شهید کو نو د یو کافر او جبار دا غنمو جبار ابن سلمہ هغه په تورو نو چې دیم کله په تورو نو دم د خلینه او چغه وستا فست والله زمانه قسم په خدای وی چې کامیاب شوم دم د خلینه دا چغه وستا نو یو کافر او ضحاک ابن سفیان هغه وی چې لکه د څنګه وی چې فستو والله کامیاب شوم سړی خو چې مرشي نو بیا خلک وی چې لکه دا سړی ناکام شو مړ شو او د کامیابی وی نو چې دا لا شیول چې لا شو چت شو هغه ضحاک ابن سفیان خدای پاک مسلمان حضور پاک چې دې کله جنت تلال خدای ته مړ شو الله ته مخامخ شو رب العالمین ورته سوی ویوای صدل درکم سغواله چې تاسو له درکم دی ورته سوی وی الله مونږ چې سغوالو رابکه ویاو وی خبيام دنیا تولېګه چې ستالار کې یو ځل دغه شهادت بیا حاصل کو بیا مولېګه چې دغه شهادت بیا مون حاصل کو یو ځل بیا ولېګه الله وینا دا خو زما فیصله ده چې یو ځل سړی مړ شو بیا به دنیا ته نه ځي وی خزمون یو پیغام خو زمون مرګرو ته ورساوه کنه وی دا به ورسو څه پیغام رسول غواړي وی زمون مرګرو ته صحابه ته حضور پاک ته دا پیغام ورساوه لقد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا چې موږ د خپل رب سره ملاقات وکړو الله موږ نه خوشاله دی او موږ د الله نه خوشاله یو نو حضرت جبرئیل علیہ السلام د دې دا خبره د قرآن شریف د آیات په شکل کې راوړه نبی علیہ السلام ته د قرآن شریف آیات او مخ کې بیا منسوخ التلاوت شو نو نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام دا راوړو چې هغه ستا او یا کسان شهیدان هغه وی چې لقد لقينا ربنا من د خپل رب سره ملاقات وکړو فرضي عنا الله مون لري خوشاله دي ورزينا عنه من د خدای نه ډیر خوشاله دا په قران کې صحابه لسته د آیت په شکل کې نو بعض آیتونه منسوخي بیا الله تعالی لسته منسوخ کړ وی خاله دا خبره خو دې زمون اومن لا الله وی خنو دا یو خبره تاسو سوال وکړو د دنیا د تلو دا خو زما فیصله ده چې دنیا ته یو سړی یو ځل مړ شو نو زه دنیا ته واپس نه لېږم حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي وی شهید له چې الله په جنت کې کومه مرتبه ورکړي شهدا ولا دې بل خدای نه دا غواړي چې الله ما دنیا ته یو ځل بیا ولېږي چې شهید شم او چې شهید شم نو بیا مې جام دې کو دنیا ته مې ولېږي چې یو ځل بیا شهید شم او چې بیا شهید شم نو بیا مې یو ځل جام دې ک الله چې ستا په لار کې یو ځل بیا شهید شم د شهادت هغه مرتبه بدی وي دا غیر وجه مده الله په دربار کې دا سوالونه کوي الله وتعالى چې دا سوال کو نه قبلېږي ځکه چې یو ځل فیصله ما کړی دا چې سړی مړ شو دنیا ته بیا نه دي خدا ستاسو درخواست دا دویم د قبلوم دا ستاسو خبره به د قران په شکل کې آیت په شکل کې لاله شي نبی رسول الله الله خو زه د خپل یو نعمت درکوم یو انعام دل درکوم چې دا انعام به ما چالم نه ورکړي دې شهدا او ته وای الله هغه سه انعام دی
وی ګورم ما ته چې خلک څومره ګوري نو پرده کې ما ویني، د پردې نه بغیر ډایرکټ نیغ په نیغه ما څوک نشي لیدلی، او نن تاسو ته ځان بغیر د پردې نه خیم نیغ په نیغه زما د دې مخ مبارک ملاقات وکړي. دا یو غټه واقعه په 4مه هجره کې د حضور پاک د صحابه سره پیښه شو. تاسو یقینو کې د شهادت د نبوت څومره لوی مرتبه پیغمبري او بیا د رسالت مرتبه د نبوت نه موچته ده، او حضور پاک ته الله نبوت هم ورکړي رسالت هم ورکړي، ډېره غټه مرتبه ده. د رسالت نه پس د نبوت مرتبه، د نبوت نه پس د صدیقیت مرتبه، د صدیقیت نه پس د شهادت مرتبه ده، 4 نمبر لار مرتبه ده. او د حضور پاک دومره لوی رتبه ده چې یو الله نه مرتبه لاندې باقی د ټولو نه خدای چته مرتبه ورکړي، مخلوق کې د ټولو نه لوی مرتبه ده. لیکن تاسو یقین وکړئ چې نبی علیہ السلام په خپل د الله نه شهادت غوښته دي، او داسې شهادت یې نه دی غوښتلی، وی د الله نه دا غواړم چې که زه شهید شم او بیا جم دی شم، بیا ستا لار کې وجنګېږم، بیا شهید شم او بیا جم دی شم، او بیا ستا په لار کې وجنګېږم او بیا شهید شم. نو طالبان دلته سوال کوي چې حضور پاک له ډېره لوړه مرتبه خدای پاک ورکړې ده، نو د دومره لوی مرتبه سره شهادت خو چت شي دی، خو د نبوت او رسالت نه خو لاندې درجه ده، نو د شهادت سوال ولې کوي؟ زمونږ علماء لیکي وی بعضې وخت یو شی مرتبه کې کمی خوند پکې وي، لکه یو سړي د چرګ پولاو پروت دی او سره کړې غوښه هم ورته پرته ده، مثلا اعلی شي ورته پروت دی، خو دې بیا هم چټني غواړي. هلکه یو چټني څه چې دی، خو یو ټماټر دی او پکې یو مرچکې ورلړه کا او ټکاوه، دا پودینه پکې ور واچوه، یو 2-3 ټسه، نو چټني ټوله د 1 روپۍ نه جوړېږي، د 2 روپو نه جوړېږي. چرګ پولاو سره کړې ورته پرتې دی او دې بیا مو لکه چټني پکې نشته، نو چټني په هغه چرګ پولاو نه ډېر لاندې شي دی، خو یو خوند دی پکې چې سړی خامخا په ډوډۍ کې غواړي. دغه رنګ د شهادت مرتبه د نبوت او رسالت نه ډیره لاندې ده، بیا پیغمبر علیه السلام ولې تمنا او ارمان کوي خوند او ټیسټ پکې. قرآن شریف کې الله وایي چې تاسو پام کوئ په شهدا او د مړو ګمانو نه کې بل هم احیاء جمدلی یو ځای وایي ولکن لا تشعرون، تاسو په نه پوهیږئ. فرحین بما عطا، الله چې دوی له څه ورکړي په هغې به خوشحال. بل ځای وایي عند ربهم يرزقون، خدای روزي ورکوي. دا غټه واقعه د بیر معونه په 4مه هجره په سفر کې شوې. دین یو کس عمرو ابن امیہ رضی الله عنه هغه چې کم جم دی پاتې شو، هغه په لار را روان دي تور سره ده، ډېر پریشان دي چې خدای یو کم او یا مرګري مې مفتو کې شهیدان شو. د چا مخ کې یو کس به وینو کې اوتره پیږي او پر پروت دی، هغه په زړه څه تېرېږي. نو په لار را روان دی او د دې قوم یو 2 کسه ولا په مخې لا ورغل. الحمدلله هم دغه بنو عامر د ظالمانو د قوم 2 کسان په مخه ورغل. هغه دوه ته پته نه و چې دې کوم ځای نه روان دي او څه شوي دي، او دته دا او دغه بس هغه 2 کسانو سره سلام کلامو په ځانې پیغلې یو طرف ته کېناست، خو چې هغه 2 ستړي اوده شو که نه، د وی راشه د دې 2 کسو قوم خو زما یو کم او یا مفتو کې شهیدان کړل، راشه یو 2 خو پکې مړه کړل، تورې راواغېست او ټس وه، دواړه یې مردار کړل. چې دواړه یې مردار کړل، راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. حضور پاک ته الله مخکې اطلاع ورکړې وه چې دې راغې ټوله قصه یې ورته وکړه، صاحب داسې وشو، خوی بدل مې پکې دی یو 2 نه واغېسته. په لاره راتلم د قوم یو 2 کسانو امې وله مړه کړل. نبی علیه السلام ګوره انصاف ته ګوره، که بل څوک ووایي به چې زنده باد توره دې وکړه، 2 خو دې پکې بېغمه کړل که نه. زمونږ په وطن کې تاسو نه ګورئ خلک دی یو په دې بل نه وجري، دا ظلم دی.
یو په دې بل وجني دوی په دې پلار وجني د پلار په دې دوی وجني د رور په دې رور وجني لري یو بل په دې وجني حضور پاک قبل سوکوي به چې نن د باندې زبردست کار دی وکړ نبی رسول الله نه را دي خو نه کړ دا کوم دوه چې مړکل دی خو پاره کې شامل نو په ظالمانو کې او دې سره زما معاهده ده دې سره زما لوز دی او کافران خو زما معاهده ده دا دې خو نه کړل ګوره نو یوز بسکو نو صحابه ته وی چې د دوی دیت به ورکو ګوره دا ظالم قوم دوه کسان دي خو د پیغمبر علی السلام معاهده ده وسره وی دی په ظلم کې شریک نو دی دیت په ورکو نو د مدینه منوره يهوديانو بنو نذیر هغه سره د پیغمبر علی السلام یو معاهده و نو نبی علیہ السلام هغه بنو نذیر ته سوال جواب وکړ چې مونږه د دې دوه کسانو دیت ورکو سلو خان د یو سل د بل نو تاسو ما سره په دې کې امداد وکړئ بنو نذیر وته نبی علیہ السلام ډیره خده صاحب راشه مونږ سره یو نوړې وړې به مخري او مونږ بدل دیت کې سم درکو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان او سگن صحابه کرام لاړل هو تکسان شپږو کسان د بنو نذیر علاقه چې څنګه ندی یو دیوال یو کوټه و دا غیر دیوال خوا کې وتا صادر خور کو پسوري بستر وتا واچولا حضور پاک هم کینو صحابه هم کینو او ډیر وسره ستړي مشي په خوشاله او کله په مینه او کړل او یې سب بالکل موږ سره په دې دیت کې مدد کو او میانس کې میټینګ وکړو د کوټې سر ته د میچنې پلخې جوړو او یو سړی ته وی غلي بکینه او دا پل په نبی رسول سلام د پاسه راغورځي مسله به ختم شي ګوره دا يهوديان ډېر سازشان دي خو بیغمه صحابه حضور پاک کې ناستل لیکن نبی علیہ السلام تعالی جبرائیل علیہ السلام راوړي وستا خلاف سازش جوړ څنګه جوړ دي وی سړی بر پل خېجولې د میچنه او در باندې را غورځي پیسو کم په پاسو نه مدینه ته ځه چاته غږ وکاو بس نبی علیہ السلام د صحابه د من نه پاسې د صحابه ته اړوغه نه کو او نیغ روان شو مدینه منوره ته هو چې دا سازش دوی کو هم نو دې کې یو يهودي سلام هغه دې مرګرو ته وی ګورې دا سازش وکوي نو ما ته پته را قسم په خدای د خدای رښتونی پیغمبر نشه وجلی خدای به حفاظت کوي او خدای به خبر کی ظالمانو در باندې مکوي ګورې معاهده مو سره کړی دا صلح مو سره کړی دا لیکلم مو سره کړی دی میثاق چې موږ به یو بل تغږ نه کوو نو ګورې صلح هغه خپل لوز ماتوي هغه وینه رب خلاص بشوته حضور پاک نیخ پاسې د مدینه منوره ته لا نه ابوبکر خبر کو نه عمر خبر کنه عثمان دا الله په دې کې یو حکمت او غیر طالبانو خبره ده درته نه صحابه چې پوښتنه چې نبی رسول الله خو پاسې هغه خدا چالو چې تسبا او دسماتي یا بل سکار به بل سکار به اوس براشي شرانغه نو صحابه پریشان شو چې نبی رسول الله څه شو نو دوی ور پسې را پاسې دل ګوري چې حضور پاک څه شو او يهوديان خو پوي شو چې دا خو معلومیږي دا چې دې پوي شوی دی زمون په دې سازش باندې نو چې صحابه څنګه مدینه درال حضور پاک په مدینه کې وای سید ته قرآن پاسې دې مونږ دې پرې خو دو وای ما ته جبرئیل اطلاع راکړه ظالمانو مې چې په برخه کې جوړ په مې راغورځو يهوديانو وته وی سید ته ولې لاړې وی ښا ولې لاړم وی برم چې مې چې په خې جوړ او سلام ورته کېنول تاسو خو د معاهده خلاف ورزي وکړه یو دا خلاف ورزي وکړه د يهوديانو او یو بل یو خلاف ورزي وکړه نبی علیہ السلام دې دعوت ورکوي مسلمانان شي هغه وته سوي ودا سو قدرې کا عالمان مونږ بشو درې کا او یو بتشي دوه کا ستزان سره کا نو درې تاسو درې مونږ به یو بل سره خبره تریو کو نو کوم په خبرو کې کامیاب شو نو بیا به تاسو زموږ مرګرتیا کوي او که تاسو خبرې ټیک وي نو موږ به ټول قوم ستا مرګرتیا وکړو حضور پاک ودا خو ډیره خبره یو بزشم دو صحابه وشي را سره او درې تاسو عالمان راولې خبرې وکړو کما مطمئن کړل نو ټیک ته مسلمانان شي کمه نه کلمه کېږي دوی څه ساده شو کو دوی چاړې تیر کړې خنجرونه دوه مخیزه او هغه له زهر وبو ورکړي
او غدرو کسانو ته وی چې دا په جامو کې ځان سره پټه کې او چې څنګه تاسو او دا نبی علیہ السلام ازاو دو مرګرو سره ځان لشه نو چړې راو باسي غزارونه پیو کې چې قصه خلاص شي ده بل سازش حضور پاک ته فورا خدای پاک حضرت جبرئیل علیہ السلام راولې قرآن شریف کې الله ذمہ داری اخیستره مدینه ته چې حضور پاک لاړ نو ځان سره به یو څوکیدار دوه ګرځول دا په شریعت کې منع نه دي چې څوک ځان سره د حفاظت لپاره یو کس وساتي نو فورا الله قرآن شریف کې یو سورہ پس آیات نازل کول چې نه راکوزیدل نو د دوی چې د کجورو کمبوټیو نبی علیہ السلام صحابو ته بعضی باغونه ولا پرې کې سړی په بوټو خپکیږي کېږي چې راکوز شي خو دې بیا هم راکوز نشو 15 ورځې صحابو او نبی علیہ السلام د دوی د قلاګانو نه محاصره کړی و بیا ډېر درخواستونه وکړل نبی علیہ السلام وی کې ایمان راوړی اسم نشتا ظلم ما سره کړی د چالو د وجلو او د میچن د پل دا غورځولو او په هوت کې زمون خلاف د کافر مرسته دا ظلمونه هم کړی دي دا لتار سم محکوم کې ایمان راوړی او که مسلمانی کې نه ایمان نه راوړی بل اسم نشته جنگ به سره کوم پرېدم نه دي چرېر مينتونو خپل نبی علیہ السلام ته خدای بیا بل چلو کې دا چې دلته څومره کورونه زمکې دي دا خالی کې د جنازې بل خوازه هجرت پرېدم هم نه دلته وی صاحب زمون مالونه چې دي وی چې څومره وړې شي یو څه چې کوم نشي وړې خرڅوي به نه دلته زه یو څه نو بدی په خرو په قچرو په خانو په سونو باندې او په خپل سامان بار کو دومره سامان خپل یوړو چې د کوټو کمې کلکې ورونو هغه وسلم ځان سره یوړل څوک خیبر ته لاړل او څوک شام ته لاړل او چې کوم زمکه او کوم کورونه پاتې شو هغه د مسلمانانو غنیمت شو نو حضور پاک چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو مهاجرینو سره خوشنو نو انصار خپل مالونه د مدینه خلکو سره نیم کړو خپل مالونه کور چې چا دوبو یو به مهاجر لور کړ زمکه چې چا څومره وی نیمه مهاجرینو لور کړي تر دې ده پورې یو صحابي دی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو انصاری سره نبی رسول الله د رورولي جوړه کړی و یو مهاجر یو انصاری به رونه کړل دا ستارور شو بس مهاجر سره سو غریب سره هغه سعد ابن ربیع رضی الله عنه وی خپل مهاجر ورته وی ته خو زما رور شو کنه وی زما مالم نیم ستو نیم زما راځه اعمال سره تقسیم کوم چې څومره مال به نیم بستو نیم زما به او دوا می خذې دوا نو راشه یو پکې خوخه کا نو چې کومه پاکستان خوخی زبول طلاق ورکم نو چې عدت تیر شي تا ته به په نکاح کا او به کی څوک داسې قربانی نه داسې قربانی انصار کول دا نه چې ګنیولې یو خدای طلاق قوم تعالی په نکاح در کوم بیا به خلکو چې دغه نه وخوخه او یا به وی چې دا بوډه وا ځان ته خلاصو درې په نکاح ورکوله نوې راشه چې زما په دوه خذو کې د کم خوخې دي د تپریدم او ته په نکاح کوم ولې رور مې شوي ا پښتانه یو ستو کې ها بلې د موټي وباسي کې څنګه ده هغه وی داسې نه کو هغه هم داسې صحابي هغه وی بارک الله فی اهلک و مالک وستا په مال او اهل کې د خدای تعالی برکت واچي ما ته بازار خایا د تاجر سره تجارت مزده دی بازار راته خایا چې ځان له ګټه وټه وکم نو انصار دا زبردست قربانی کړی و مهاجرین له خپل کورونه ور کړو خپل ځمکې ول سره نیمه کړی وي نو چې د بنو نذیر يهوديانو کمالاقا نبی علیہ السلام ته په غنیمت کې پاتې شو نو حضور پاک انصار را جمع کړل وته وی دا د بنو نذیر چې کوم زمکی دی او کوم کورونه دي دا خو غنیمت شو استاسو څنګه خوخه ده که تاسو وای چې نیم مهاجر ول ور کوم نیم تاسو لا هم چې تاسو خو خینو داسې وکړو که تاسو وای
چې مهاجرینو سره تاسو خپل کم باغونو کورونه دي اب تاسو ته واپس کی او دا به انصار لور کم انصار سره چې تاسو کم باغونه دي دا مهاجرو سره نو اب تاسو ته واپس کی او دا به مهاجرو لور کم څنګه موخه چې څنګه انصار ته تاسو خو یې غسه کوم انصار دو مشران سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ رضی الله عنهما اغیفا سیدن ګوره د حضور پاک قربانه ته ګوره هغه غي ته ګوره اپا زمون خو یو مشوره ده وی زمون خو یو مشوره ده وی هغه څه وی دا مالونه چې څومره دي د بنو نذیر د يهوديانو دا زمون دیرونو لور کدي مهاجر ول زمون نه دي پکار او مونږ چې کم کورونو او کم ازمکه دوی له ورکړي دي امته واپس نالو د دوی دي او دام دوی له ورکا نبی رسول الله داسې نه کو داسې باندې کو که دوی له دغه مالونه ورکوم نو دی به تاسو طبيعت تاسو خپل کورونو ازمکه واپس کړئ او که تاسو ته خپل ازمکه کورونه نه له نو بیا په دغه ازمکه تاسو له باندې مدار کو نو بیا حضور پاک داسې وکړل چې دا هغه بنو نذیر هغه ازمکه هغه مهاجر ولور کړی هغه ته وی چې تاسو سره د انصارو کوم ازمکه او کورونه دي دا دي ته واپس کړي دا د بنو نذیر واقعا چې وا دا هم په دې سلورمه هجره کې شوې ده په دې سلورمه هجره کې یو بل واقع د نبی رسول الله پیښ شوې په احد کې چې کله ابو سفیان ته او ډیر لوی په روب کې او په ډیر لوی جوش کې روان شو کنه دغه چې او یا کسان صحابه کرام په کې شهیدان شو نو دی ابو سفیان نبی رسول الله له دمکی ورکړه ویدا سے بکاو چې کال پس په بدر کې تاسو مرازه بم مرازو یو جنگ بیا کو موعدنا بدر زمونږ استاسو د جنگ بدر مقام شو او کال نیټه شو او لاړم نن وی کال پس با بیا راځي چې کال تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وعده مطابق په شعبان کې ځان سره صحابه کرام واغشتل او بدر تلل وی دې چې ابو سفیان مالا چیلنج را کړی مالا دمکی را کړی دې چې زو دې ته بدر صغرا وای لاړ نبی رسول الله خو چې څنګه لال بدر تا ابو سفیان ته چاغلوي چې تاسو مسلمانانو له دمکی ور کړی دا غب ته لگاو که رښتیا دی وی ولې وی مسلمان خو راغلي دي بدر ته دیو نو او یاره لا نو دې سلورمه هجره کې یو بل واقع پیښ شو یو بل جنگو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعض قبایلی خلق اور مسلمانانو ته نقصان ضرر رسو نو پیغمبر علیہ السلام غزوه ذات الرقاع نبی علیہ السلام دا هغه خلقو دا دباو کولو د پاره د جنگ په غرض نه چې جنگ وسره کو دا خلقو د دباو کولو د پاره ځان سره سګن شمیر صحابه کرام واغشتل اولاد چې په قبایلی علاقو باندې بلد وګرځو او موږ به خپل قوت او طاقت د کافرو ته خایو نو چې موږ د مسلمانانو د پامن شي د حضور پاک پکې یو دوه واقع یو دوه معجزې پیښې شوې پلار باندې چې واپس کله راتل بخاری شریف کې حدیث دی یو صحابي وایي چې موږ به کوم ځای دمه کوله موږ به داسې ځای کې دمه کوله چې هلته به اونې وي چې سوري پکې وي او د نبی علیہ السلام به دا حکم و چې تاسو به ګورئ دمه د لارې د پاسه نه کوئ داسې ځای کې به دمه کوئ چې لار به کوله وساتئ یو د کیکر د اونو یو شاړه علاقه وه هغې کې مونږ دمه وکړه نو صحابه د اونو لاندې خواره شو او پرېوته ستړي ګرمي وه او چې کومه ګوره اونه وه نو هغه مونږ پیغمبر علیه السلام ته پرېښوده
دا به زمون قانونو چې کوم به اونه به ګوره او سورې به زیاتو ابا مون حضور پاک ته پرېښودو مونږ مده شو بے غمه ځکه دغه وخت کې د جهاد نه واپس راوي دشمن شته نه او حضور پاک مده شو او مونږ خپل توري د اونو د احرامونو پورې ویزان وکړي او نبی رسول الله مبارک خپل توره د اونې او احرام پورې ویزان وکړه وی اوس چې زراوی شمغه صحابي وي او قتل نو نبی علیہ السلام سره یو سړی ولاړ دی وی ماته اشاره وکړه چې دلته راشه وی مونږ ورلو مونږ خیر دې شه دا سړی څوک دی وی زو دوما او دا سړی راغی او چې څنګه راغی نو دا ما توره دراواغشتا او د تیکې نه راوېستا او د تورې پاغه کشارو زراویخ شو وی چې راویخ شوم او می قتلا نو تور وسره کولاو پلاس کېده نتی کې نه با او ما ته وی چې ما نه یریږي نا کافر ایمه تا نه ولې یریږي تا نه یریږم کدا خدای نه یریږم وی ما ته وی چې څوک بدران اخلاص ایوس نا کافر راته غورس نو غورس څوک بدران اخلاص ای وی ما وی چې الله به من اخلاص وی چې دا می پر پیدو شو او را پیدو سره تور راواغ توتی کی واپس بند کړه وی تور ما راواغشتا او بیا می وته چې ما نه بده سو خلاصي وایوس وی دا د مخامخ ولال دی اوس ګور ادم د حضور پاک معجزه وا سړی راغلی په سازشو ټول صحابه پرې خو د نبی علیہ السلام دراغه او بیا داسې سازش کو پیغمبر علیہ السلام یې گزار کو خو هغه سره خلاص کې سنو لیکن الله د حضور پاک مدد وکړ او دا هغه आवाज بدون رو پریوت چې تورې واپس دن نکړه ایمان به سو خلاصي اپر پیدو شو او بیا صحابه او نبی علیہ السلام میزا ویزي معفوم غږم وته کو ما معاف کو دا غي اثر پاغه غورس دا پریوت چې هغه خدای مسلمان هم په دې سفر کې یو ځای کې صحابه ته نبی علیہ السلام دې مخامخ درکې با څوک څوکیو کی ځکه مون خوشبره دلته وسود کېږو خو یریګم کې لدې درې نه چې ته کافر په مون حمله ونکي را نشي او یاد دې درې نه په غشره باندې غزارونه ونکي څوک بداسي چې هغه بدقه درکې څوکیو کی دو صحابه وی سیب دا سوکے ببنگو نی خدلر شه دا درکی مخامخ ادرگے او دا دغی نا طرف نزی ریگم دا حملی دا ما سوکے کرے نبی علیہ السلام صحابه ته ودشه او یو اعلان وکړ وی چې څومره مرګري په اعلان د میدان کې یو کس بنو درېږي ټول سمله پزما کو ودشه او چې څومره مساروی دي نو ساروی یو کس ولال پرې نه ده ساروی سملوه وی تړه او خانو لچ دا کونډه وتړي او به سمې لې بیا نشي پاسې ده وی صاحب دا ولی وی ماتا الله یو اطلاع راکړي او طوفان راځي او هوا او داسې طوفان برازي چې کوم سړی ولاړو نو چتای وي او کوم ساروی ولاړو به بوچتای حالانکه د ماخام نه د طوفان او د اوالو سره پته نه لګید الله مغه وکړه د شپې طوفان راغی صحابه هم لاستو اس تکلیف وته نه رسي او صحابه او ساروی تړلیو نو ساروی بیغمه په خپل ځای ملا سوی تکلیف وته نه رسید او یو دوه کسانو اغي د حکم خلاف ورزي وکړه اغي ولاړ پاتې شو چې ولاړو نو اغي هغه هوا چت کړل او مخامخ دوه غرونو د غرونو په پاسه ورغورځو بلکې یو روایت کې راځي چې اوخ ولاړ پاتې شوی نو هغه اوخم دې زل طوفان او چت کو په غر د پاسه ورغورځو هغه دوه کسان چې په در نبی عليه السلام مقرر کړل هغه کې هغه یو صحابي دی بل مرګري ته ودا څه کو سبا دواړه ویخیو خدا سے وکړه چې نیمه شپه به زه څوکۍ وکم تو دشه او بیا به تا را پاسو ما نو باقي نیمه شپه به ته څوکۍ وکې او زه به خوب وکم وی ډېره ښه دا یو ملګری دشو او چې دا بل چا څوکۍ کوله د وراشه نفل باندې ودرېږه نو بس مخامخ به درې ته ګوره دربم د تخکاری خلک بم کار نفل بم کې سبا ولاړې په نفلوت
او د حضور پاک د پیشنګوی مطابق په دې در باندې دشمن را روان دی. اوس هم په دقه سوچ دی او تیر انداز دشمن دی غشو وشتو والا چې مونږ ورشو او په مسلمانانو باندې با په غشو غزارونو نو غشي چې دی او په غزارونو کې بلا صحابه به شهیدان کیږي چې وی قتل چې دلته خو سړی سو کې ته ولاړ ناغي په غشي غزارو کو چې تاسو شو د صحابي په دې خېټه وښته دی خو لګیا دی په منځ دی چې خېټه وښته د هغه منځ کې هغه شونه واخو غورځو خپل منځ کوي هغه دا خیال لاګي چې سړی خونه لګید کې لګیدل خو پروتو بل غشي باندې وښته په بلو لګید چې ولګید غشي زرو وس اخو غورځو هغه چې وکتل چې سړی خو را پینه غشي مې جوړ خطا لاله کشپه ده سپومه ده چې تاسو په بل غشي وښته او چې دې په غشي وښته به د غشي وښته راوخته اخو به غورځو ورې غشي وختل څونه ګران کار غشي سره د ګندل واستن خدانه چې بار به وځه غشي وزاري وي هغه چې په وجود کې ورننه ودی نو هغه وزاري پر خېټه غوخه کې ون خلی بیا نه کېسته او چې روباسه نو بیا غي سره غوخه روزي ویني ته اوس بیګي چې ویني ته بیګي نو هغه بل مرګري را پاسه د په دې وینو باندې لون شو را پاسه چې وې قتل دیش په مانزه ولاړ دی په د منظر مختصر کو سلام یې وګرځاو هغه وته وسه چل دی وې دې درین سعودي هغه غالو په ما باندې گزارونه وکړه او زه خو ویشتم نو یې نیک بخت ماته دی پاغه وخولې نه وې پاغه فلم دې راته ویلو وی یاره مول می شروع کړو پکې یو صورت می شروع کړو ډېر خواندې را کړو یو صورت میں شروع کړو ډېر خوان دی را کړو مې یاره دا صورت نیمګړې نه پرېږدم راشه دا بخلاص کوم بیا غبل صحابي سره غشو یو سو یو وشتل دشمنو تخته دا حضور پاک دا پیشنګوئی نه او دا صحابه په درنو درول څومره تکلیف به صحابو ته رسیدل او دا صحابه د من سره او د تلاوت سره څومره شوق او د حضور پاک څومره تابعداري کړې په دې جهادونو قسم دې ګورې زمونږ د ایمان او زمونږ د اسلام او دین دا د صحابه برکت کدی دا قربانې نه ورکړي انصار او مهاجرینو اوس به اسلام مونږ ته نور رسیدل نه به دا قران مونږ ته رسیدل او نه به دا خپل سوچا عقیده مونږ ته رسیدل او نه به دا خشته اعمال او دا خپل اخلاق مونږ ته رسیدل قسم په خدای دا د حضور پاک او دا د صحابه برکت دی او دا سه پاسانم نه دا دومره چې هغوی محنتونه کړي دي کوششونه کړي دي جهادونه کړي دي او شهادتونه مندلې دي او بے سره بے سامان غریبانان په وینو کې لټپت دا د اسلام او دین دراس مونږ بلک سوچو چې هغوی څه کړي مونږ څه کوو آیا مونږ د هغوی نه خدای ته ډېر نږدې یو نه آیا مونږ د هغوی نه ډېر نیازبین یو نه نه د هغوی نه زیات نیازبین یو او نه د هغوی نه زیات خدای ته نږدې یو اسی به سمون ځان د جنت ټیکداران ګرځي ګوره محنت د دین لپاره به مونږ هم کوو مونږ به کوشش کوو اوس دین مونږ ته پاتې دا کوشش یوازې د مولا نه دی ګوره ښا او نه یوازې د قاری صاحب دی دین او اسلام د ټولو شریک دی قرآن د ټولو شریک دی خدای د ټولو شریک دی پیغمبر د ټولو شریک دی دا یوازې مولا ته به پرېږدي څنګه د مولا ذمہ داری ده چې دا دین د حضور پاک چا لپاره چې هغې مشقت برداشت کړي دا به امت ته رسول غوان دا ستاسو ذمہ داری ده تاسو هم دا محنت کوئ څنګه مولا وایي چې خپل بچي عالم کم چې دا دین محفوظ شي هغه پسینه کې بل ته ورسي نو تم دا ذمہ داری وګڼه چې خپل بچي عالم کا او خپل بچي قاری کا چې دا دین دغه عالم او دغه حافظ او قاری پسینه کې محفوظ پاتې شي او بل ته ورسي دا نبی علیہ السلام خو دې لدا سينو کړي چې دا یو بقاری او باقی دي او دا یو د علم کې او باقی دي او دا یو د ازوی د عالم جوړیږي او باقی دي نه هر چاته قرآن خولیو هر چاته احادیث خودلیو هر چاته عقیده خودلیو هر چاته عمل خولیو هر چاته اخلاق خودلیو نو د دین بلتا رسول دا د هر مسلمان ذمہ داری ده علم زده کول د هر مسلمان ذمہ داری ده قرآن زده کول د هر مسلمان ذمہ داری ده او دین بلتا خودل د هر مسلمان ذمہ داری ده الله دې په دې ذمہ داری کې مونږ کامیاب کړي رب العالمین چې څومره مریضان دي ته ول شفا ورکړي الله دا صحابه کرامو چې کوم قرباني ورکړي د خدای داغي اجرونه ورته نصیب کړي خدای موږ هم د صحابه په نقش قدم باندې روان خدای چې څوک پس پریشانو کې مبتلا غول په خوشاله باندې بدل کړي خدای موږ د ټینشنونو نه ساتي خدای د مخلوق د شر نه ساتي پروردگارا که څوک تنگدستي مقروضانی خدای ته قرضونه خلاص کړي
رب العالمین چا د سم مشکلات یې غول په خوشاله بدل کې الله که څوک په مجلس کې بیماران یا په کورونو کې ټول شفا ورکړي زموږ د جمع او مرګري دا غوندار وفات شو پرون هغه ته دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي افتخار جی سے غوندارو الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې لوی سفر د آخرت د خوشالو کې او کنور سو په وفات شوی وي هم پرې سیدو کندې کې دا مرزا صاحب دین ګور وفات شو الله دې غي مغفرت نصیب کړي څومره مردگان وفات الله دې ټولو بخي رب العالمین رسول جمدی د موږ د اسلام او د ایمان د هدایت ژوندۍ نصیب کړي بچیم د لو فرو د جن نو ساتي بچا اولاد نشته خدای رارینه صالح اولاد نصیب کړي او سو په رنزونو کې مبتلا دي خدای رنزونه په خیر او په خوشاله بدل کړي اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله پچا قرضوی او د پټی نه فصل خرڅ کی د پټی په فصل خرڅ کینو که قرضدار دی او کنه هغه کې به عشر ورکړي یو سړی د سلويختو زره موټر سایکل دی او د فقر دی ګران خرڅي خرڅول شي پس نقد او ارزان او په قرض او ګران دا په شریعت کې جایز دي زوی د الله نعمت ته لور د خدای رحمت ته نو خلک په دی ولی خپکیږي نو چې څوک په خپکیږي دا وی توایا مونږ وایو چې کچاله يهب لمن يشاء اناسا چاله خدای لونه ور کوي ويهب لمن يشاء الذكور چاله خدای نارینه ور کوي او يزوجهم ذكرانا واناسا چاله دواړه ور کوي الکانو جنکه ويجعل من يشاء وقيما څوک شان کی نو په لور خفقان نه دی پکار دې زمانه کې هو زما خپل زوج چې لور د زوینه لوی خنه احمد زوی چې دی نو دا دومره دعاګانې پلار مور ته نه کوي لکه لور چې ودا سونه دعاګانې کوي دا ګورې ماته پته او زوی د پلار خوري وته دعا نه کوي لور پر دې خوري او مور او پلار د دعا کوي ها نو دې کې اس خفقان مکوي قسم دې باز دا لونه د شلو زامنونو د پلار لپاره بهتري د شلو زامنونو یو لور ولا بهتري د آخرت په بنیاد باندې او دنیا کې خدمت کوي نو به یارو خفقان نه پکا دا خدای له طرف نه یو داد دی صرف دومره ده چې خلک زامنو ته بده خوشاليږي چې یو نسب هغه د زوی سره تعلق لري او د نسب باقی پاتې شي نو دغه یو خبره ده پکې او دا لور خو بل کور ته لاړ شي زوی د په کور پاتې شي نو موږ په ګلاته کې وایو عموما تاسو دا وایي دا اولاد د پاره دعا کوي نو دا وایي د نارینه اولاد خو صالح او نیک غواړي چې صالح او نیک کې د مو پر خدمت خو